د ملي مقاومت مشر احمد مسعود په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو غوښتنه وکړه. احمد مسعود ویلي دي موږ غواړو چې په افغانستان کې ټاکنې وشي او د ټول شموله حکومت جوړ شي. طالبانو حکومت تر دې مهاله د احمد مسعود خبرو ته کوم غبرګون یا ځواب هم نه دی ورکړی. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود یو ځل بیا په دغه هیواد کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. پر طالبانو یې تور پورې کړ چې افغانستان نړیوال ترهګر په ځاله بدل شوی دی. دغه تور هم معلوم شو. طالبان وایي پر موږ باندې لګول شوي تورونه باید ټول ایسته شي، او څنګه چې احمد مسعود پر موږ تور لګولی او ټول نړیوال ټولنې ته معلوم شو، همداسې پر موږ باندې له رسنیو لخوا او داسې له نورو مشرانو لخوا پر موږ لګول شوي تورونه باید ژر تر ژره له موږ څخه ایسته شي. احمد مسعود پر طالبانو تور لګولی و چې په افغانستان کې نورې جبهې ډېرې شوي دي او د طالبانو پر خلاف ډېرې قومي ډلې او یا هم ډېرې جنګي ډلې شته چې فعالیت کوي. دغه په ښکاره شوه چې احمد مسعود پر طالبانو تور لګولی و. احمد مسعود دا هم ویلی چې زه به ډېر ژر خپل هیواد ته ورستون شم، خو طالبانو یې تر دې مهاله کوم څه خاص نه دي ویلي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. که غواړئ د نورو تازه خبرونو څخه خبر شئ، باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله پامان تربیه ښې چارې.